وکله چې انسان په قبر دفن کړی شي دا قبر ته وی یا ویلک یا ابن آدم ما غرک به هلاک شي ابن آدم ته په چا په ما دوکه کړی اما حذرتني تمانه نیری دلې زه د یوازیوالي کورم زه د چنجو کورم زه د غربت کورم همدارنګه زه د تیرو کورم ته زمانه نیری دلې پروا دې نه کوله دیو جنوی دا قبر ځان ته یو ځای کوي زمو لور هغه چې مؤمنی نو لګي زور لور کې به ته پریدي او چې کله مجرمي هغه به سخت زور لور کوي سخت زور لور کوي اځه موجه چا دا ویل چې دا زم مؤمنانو ته په دې باندې ور کوي هر انسان لا چې دا مور اصل کې د ازمکه زموږ تاسو اورنۍ مور ده منا خلقناکم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة اخرى ازمن مور ده مور اصل بنیاد زموږ ازمکه نه ده دې نه پیدا ای الله تعالی زموږ اول خلقت چې ذکر کړي نو خاوره دې نه پیدا شي وای کله چې دا انسان قبر ته ورشي نو دا مور چې بچی د سفر نه بعد نه راشي نو مور له غاړه ور کوي ازمکم دی خپل بچی له غاړه ور کوي چې تزمانه اوس پوری جداوي اوس واپس ما ترال نو غاړه ور کوي نو بیا غاړه وکس پای کله چې مور د بچی نه رضای نو غاړه چې ولور کوي د شفقت غاړه ولور کوي شفقت او چې کله ته خپای نو د هغه غاړه د غصې نو کله چې بدامنه انسانو هغه له چې دا غاړه ورکړه دا به د عذاب غاړه سخت غاړه دا د غصې غاړه او یو روایت کې د عاشر زانها دې اشاره راغله د سند په لحاظ باندې کمزور ده عاشر زانها نبی سلام تیل اې د الله نبی وي تا چې ماته د قبر د سوال جواب والا منکر او نکیر متعلق کوم خبره وکړي داغه اوازونو متعلق د خبره وکړي او د قبر د زمي متعلق چې کوم خبره وکړه اې د الله نبی دې خبرو څخه بالکل ما زړه لوته ده یو شي سم زړه نه لګي اگر hebat ما باندې راغله نبی صلی الله علیه وسلم هغه ته ویلا اے عائشه وې دا आवाज د منکر او نکیر کم اوازونه چې په قبر کې مؤمن د پاره چې کله نه کماله باندې داغه आवाज په دې لګي کې لکه سترګو کې چرانجت څنګه واچي اوسمو درانجا چاو هغه ستر کې لګي معمولی هغه ټیم کې معمولی باندې کې ترخیص لیکن انسان ته تکلیف نه ورکوي وې دا قصیده د ملائکه سوال جواب به لګي او هر چې زمما دا وې دا زمي مثال د سیده د مؤمن د پاره لکه یو ماشوم دی هغه په سر باندې درد دی امور را پاتې کی دا سر ول په دمه دمه زور کوي شفقت د وجه دا قصیده زمکه زم دا د مؤمن د پاره په دقه اعتبار باندې ده زمکه مور دا غاړه ول ورکړه او هر چې بدمل یو کافری دا هغه د پاره د زمکه زم دسی لکه اگې دی د کانی لاندې راوستله چې اگې د کانی لاندې راوسته هغه چقناکی هغه زری زری کوي د قصیده انساني په قبر کې بل شي څه دی غزم دی زما زم په موږ تاسو را روان دی اول وحشت قبر بیا د هغه سره د هغه زما دک زم د پاره الله تعالی موږ ته تیاری پکار ده ولتنظر نفس ما قدمت لغد انسان دی ګوري سبا ته څه لګما دغه ظلمت کې په دی وازی والزی کې موږ ته څه پیدا کړ د قبر د مرګ په سختو کې موږ کم شی موږ ته پیدا راکړي دا غي تعارف اوس پکار دی تعرف الى الله في الرخاء يعرفك في الشده الله تا دې وخت معرفت وکا چې تا په سختي کې به الله او پیژنې که دې وخت موږ الله رضا کو په دا قبر کې به موږ خوشاله او که په دې وخت کې الله ونه پیژندل دا سره تعلق ونه ساتلو بیا په دا ځین کې خپبای الله دې حالتونه موږ ته آسان کی او الله دې موږ لپاره سبب د نعمت به وګرځي